अस्सलामुअलैकुम मलगरू ज़ईम इब्रार तاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل خو ملګرو پر نننې ویډیو کې تاسو ته دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ په خپل ویډیوګانو باندې داسې روان لیکل وکړئ. صحیح زما پر ویډیو باندې تاسو را لیکل ښکاري چې تاسو به څنګه کولای شئ چې په خپل ویډیوګانو باندې داسې روان لیکل وکړئ. صحیح ده ځکه ملګرو په کمنټ سیکشن کې پوښتنه هم کړې و چې ابرار بھائی موږ څنګه کولای شو چې په خپل ویډیوګانو باندې داسې لیکل وکړو چې داسې دا لیکل داسې ګرځي روان وي، نو داسې لیکل موږ په خپل ویډیوګانو باندې څنګه کوو. نو دوستان دا ډیر زیات آسان طریقه تاسو ته ټول طریقه درخمه. خو کچر تاسو روز پوری زمونږ چینل سبسکرایب کړئ نه وي زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، غنټی نشان باندې لازمي کلیک وکړئ. نو راځي د موبایل سکرین ته چې ټول طریقه زده کړو. نو خاملګرو ډیره په تاسو راشه او په خپل موبایل کې تاسو کاین ماستر اوپن کړئ. نو چې څنګه تاسو په خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کوئ دلته تاسو را پلس دا نشان ښکاری سیده تاسو پرې باندې کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستان دلته تاسو را ښکاری 16.9 سیده تاسو پرې باندې کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو را ښکاری میډیا سیده تاسو پرې میډیا باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو خپل ګیلری نه ویډیو سلیکټ کړئ. نو ملګرو تاسو لیدای شئ چې دا ویډیو مالا سي سلیکټ کړئ سیده دلته لاټۍ پرې بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو بر خپل ویډیو داسې برابر کړئ. نو ملګرو چې دلته تاسو را ویډیو سلیکټ کړئ دلته تاسو ته وی پټای ضرورت وي سیده دلته تاسو براشه او درې لیر پرې بٹن باندې کلیک کړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو راشه دوباره په میډیا باندې کلیک وکړئ. په میډیا باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپل ګیلری نه یو پټای سلیکټ کړئ. که تاسو را دا پټای نوی نو دې پټای ډاونلوډ کړئ. طریقه تاسو ته د ویډیو په اخر کې دروخم سیده چې تاسو دا قسمه پټای خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. مطلب را تاسو لیدای شئ شنې سره پټای براسي ډاونلوډ کړئ. دا ډېر په آسان طریقې سره ډاونلوډ کیږي. ته تاسو طریقه درخم خو د ویډیو په اخر کې نو دلته زرا زیاده پټای سلیکټ کوم سیده پرې باندې زه کلیک وکم. پرې باندې څنګه کلیک وکم دا پټای به داسې غاټه کم درسي برابر وکم. نو دا تاسو په خپل ګوتو باندې را پټای داسې برابر کوي سیده او دا تاسو راسي را پټای پول غاټه کوي ویډیو د اخره پورې دا داسې ټیک کوي. نو ښه دوستانو چې را پټای دا تاسو راسي برابر کړئ دلته تاسو راشي بیا پر لیر پرې بٹن باندې کلیک وکړئ. پریمان څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو راخکاری ټیکس سیده تاسو پرې ټیکس باندې کلیک وکړئ. نو پرې کې اوس دلته لیکل کوم سیده نو ملګرو تاسو لیدای شئ چې دا ما ولیکل چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. صحیح ده نو تاسو به همدا شانتي سره لیکل وکړئ چې تاسو کوم لیکل خوښي او دلته تاسو ولیکئ او دلته تاسو راشئ او د اوکے بٹن باندې کلیک وکړئ. د اوکے بٹن باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو لیکل بدلته داسې راشي. صحیح ده دا لیکل بس تاسو دلته داسې وي. نو دلته تاسو را کلر د آپشن ښکاری صحیح ده تاسو پرې کلر پرې ډبه باندې کلیک کړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو د خپل لیکل له سور کلر ورکړئ. نو تاسو براشئ او پرې سور کلر باندې کلیک کړئ. صحیح ده پرې سور کلر باندې څنګه کلیک وکړئ دلته تاسو راشي او دوباره به اوکے کوي. نو تاسو لیدای شئ چې زمونږ د لیکل داسې سره رالو اوس دا زمونږ د لیکل ښکاری. نو خملګرو تاسو څنګه خپل لیکل داسې سور کلر ورکو نو دلته تاسو راشي او دوباره پر لیکل باندې کلیک کوي او دلته تاسو ډبل ا د نشان ښکاری صحیح تاسو پر باندې کلیک وکړئ. پر باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپل لیکل ته یو فاونټ ورکړئ. صحیح چې تاسو لیکل چې کوم دینو خاصه راشي خوبصورت او بیا راشي. صحیح نو دې لپاره تاسو دلته یو پاوند سلیکټ کړئ. مطلب زرا پاوند سلیکټ کوم او دلته تاسو لاټۍ بٹن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو لیدای شئ چې زمونږ لیکل ډیر زیات مزیدار درې سره رال. صحیح ده نو دا تاسو دلته اوکے کې تاسو لیدای شئ چې زمونږ لیکل پرې پټای باندې داسې رال تاسو به داسې برابر کې. نو خملګرو زه تاسو ته ویډیو پلی کوم. صحیح ده ویډیو تاسو کته شي چې موږ دا کم لیکل وکړو نو دا په خپل ځای باندې ولاړ دي. زه تاسو اوس داسې طریقه در وخم چې دا لیکل بیا داسې ګرځي. صحیح ده نو خملګرو دې لپاره تاسو راشئ او په دې لیکل باندې کلیک وکړئ. صحیح ده تاسو را کم لیکل کړل دي نو تاسو پرې باندې یو پیر کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو را چابای دا نشان ښکاری تاسو دې چابای په نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. چابای په نشان باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو بر خپل لیکل داسې راواله او دا تاسو راسي مخې ته راوړئ. صحیح ده نو خملګرو دا لیکل به تاسو مکمل داسې مخې ته راوړئ داسې به مکمل پناه کوي. صحیح ده څنګه تاسو لري پناه کړل لیکل نو تاسو را لاټۍ دا بٹن کار تاسو دې لاټۍ پرې بٹن باندې کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوباره پرې خپل لیکل باندې کلیک وکړئ او دا لیکل به داسې مکمل غاټ کړئ. دا تاسو دومره غاټ کړئ. صحیح ده چې دومره تاسو غاټ کو بیرته ور لاټۍ په بٹن باندې کلیک وکړئ. نو خملګرو زه تاسو ته ویډیو پلی کوم چې دا لیکل چې کم دی دا اوس ګرځي او کنه زه تاسو را ویډیو پلی کوم. نو تاسو لیدای شئ چې زمونږ را لیکل چې کم دی دا راسي روان دی. تاسو لیدای شئ په دې طریقې سره دا لیکل چې کم دی نو ګرځي. نو که اوس تاسو وایئ چې زمونږ دا لیکل د ویډیو د اخره پورې داسې وګرځي نو دې لپاره تاسو په خپل لیکل باندې کلیک وکړئ. صحیح ده تاسو به راشئ په لیکل باندې کلیک وکړئ او په ګوټ کې تاسو را درې ټکي ښکاری تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو را ښکاری ډوپلیکیټ تاسو په ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ. د خپل لیکل نو راسي یو ډوپلیکیټ والے بیرته ورته راسي اوکے بکئ او د خپل لیکل چې کوم دین دا به تاسو راسي برابر کړئ. دا به چې دومره چې لکه یو ځای کېږي پکې لیکن تاسو لیدای شئ
اوس دا ویډیو تاسو بیرته پلی کوم چې کوم دا نور لیکل ختميږي نو بیا ډایرکټ چې کوم دا ډوپلیکیټ ته واغستو نو دا لیکل بس ډایرکټ شروع کیږي دا پس تاسو راسي برابر کوي نو ملګرو تاسو لیدای شئ چې اوس دا لیکل چې کوم دینو زموږ په ویډیو باندې راسي روان دي ګرځي صحیح تاسو لیدای شئ چې دا لیکل څنګه ختم شون دا نور لیکل چې کوم دینو دا پس راسي نور جوړیږي دا صحیح نه نو کوم تاسو لکه ویډیو د اخره پورې داسې لګوي نو بیا براشي په لیکل باندې تاسو کلیک وکړئ پرېمن څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ او په ډوپلیکیټ پر اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ څنګه تاسو په ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ نو دا کوم لیکل چې ډوپلیکیټ تاسو واغستو نو د ویډیو اخیره ته راسي راوړئ چې تاسو دا لیکل چې کوم دین دا سي یو ځای نشي صحیح نه نو تاسو لیدای شئ چې دا لیکل داسي روان دي صحیح دی تاسو لیدای شئ موږ دا لیکل چې کوم دین دا پر ویډیو کې داسي زبردست روان دي صحیح نه ګورئ چې دا ټول لیکل داسي وشو دا تاسو لیدای شئ اوس تاسو زمونږ دا ویډیو لیدای شئ چې څومره مزیدار ښکاري زمونږ دا کم لیکل چې موږ وکړو دا د په قلار پر ویډیو باندې داسي روان دي ګرځي چې تاسو څه قسم لیکل په خپل ویډیو باندې کوئ نو دا په داسي روانه کې داسي ګرځي صحیح شو ځاتو مرګرو نو کمنټ سیکشن کې پوښتنه هم کړو چې موږ په خپل ویډیو غانو باندې داسي روان لیکل څنګه وکړو دوستانو تاسو لیدای شئ دا زمونږ ویډیو دا او دا پر پاسه را لیکل داسي روان دي نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې په خپل ویډیو غانو باندې داسي روان لیکل وکړئ کمل ګټو زه تاسو دا طریقه دروخم تاسو به څنګه کولای شئ چې دا پټۍ د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ صحیح نه نو تاسو راشئ د خپل ویډیو ورلته تاسو ایکسپورټ کړئ نو کمل ګټو د داسي پټۍ ډاونلوډ کول لپاره تاسو راشئ خپل موبایل کې به کروم براوزر اوپن کړئ صحیح نه دا کوم پټۍ چې کوم دنه تاسو په تامنیل کې هم پکارولای شئ او په دې لیکلو کې هم پکارولای شئ دا تاسو ډیر پکار باندې راځي نو دلته تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ صحیح نو دوستانو دلته تاسو دا سرچ کړئ یلو کلر صحیح او دلته تاسو راسي سرچ کړئ یلو کلر نو دلته تاسو ډیر شي رنگونه راوالوي صحیح ډیر شي پټۍ به تاسو راشي دلته تاسو راخکاری ایمیج تاسو راشي او پر ایمیج باندې تاسو کلیک وکړئ په ایمیجز باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو راشي او د دې نه یو ځاله پټۍ داسې ډاونلوډ کړئ مطلب دا ځاله کم پټۍ چې کم دا ټیک دن تاسو پر باندې کلیک وکړئ پر باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو تاسو راشي او پر باندې یو پیر داسې کلیک واخلئ او دلته تاسو راشي او دا ډاونلوډ ایمیج دلته تاسو ښکاری تاسو دې ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ تاسو ډیر شي کلرونه تاسو پرې کې ډاونلوډ کولای شئ صحیح ده مطلب زه اوس دلته سرچ کوم چې بلو کلر صحیح ده نو دوستانو تاسو لیدای شئ چې ما بلو کلر سرچ کو صحیح ده دلته شنه چې کم کلرونه دي نو ټول رال مطلب دا تاسو ډاونلوډ کوئ نو پرې باندې تاسو کلیک کوئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک کوئ دلته تاسو بیا کلیک کوئ او ډاونلوډ دا بٹن تاسو ښکاری ډاونلوډ ایمیج صحیح ده دلته تاسو ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک کوئ نو ډایرکټ ولته تاسو را ګیلری ته داسې ډاونلوډ کیږي صحیح ده چې څه قسم کلر تاسو ډاونلوډ کوئ نو دا تاسو په اسانۍ سره دلته ډاونلوډ کولای شئ تاسو لیدای شئ موږ یو دا کلر ډاونلوډ کوو یو دا صحیح ده دا تاسو په تامنیل کې او په دې لیکلو کې دا کلرونه او دا پټۍ تاسو پکارولای شئ خو ګملګرو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې په خپل ویډیو غانو باندې روان لیکل وکړئ صحیح ده ویډیو مو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ان شاء الله په بل نوې ویډیو کې ملاویږو الله پامان